بسم الله الرحمن الرحيم. وعن المقداد بن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائی الا انی اوتیت القرآن قرآن ما ته قرآن را کړی شوی دی ومثله معه او په مثل د قرآن د هغې سره الا یوشک رجل وین قریب به یو سړی داسې وي شعبان چې په خېټه به موړ وي علی اریکته په خپل تخت باندې به ناست وي یقول او تاسو ته به وایي علیکم چې په تاسو دې لازم وي بهذا القرآن دا قرآن یعنی چې صرف قرآن چې دی هغه تاسو راونیسئ راواخلئ او نور څه مه ګورئ حدیث مه ګورئ بس صرف قرآن ستاسو دپاره کافي دی داسې خبرې به تاسو ته کوي ځان ته به اهل قرآن هم وایي نو وایي به چې فما وجدتم فیه کم څه چې تاسو بیا مومئ په دې قرآن کې من حلال د حلالونه فاحلوا نو هغه حلال ګڼئ وما وجدتم فیه من حرام او کم څه چې حرام بیا مومئ تاسو په دې قرآن کې فحرموه نو هغه حرام ګڼئ وانما حرم رسول الله او څه چې حرام کړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی د هغې حرمت نبی کریم صلی الله علیه وسلم واضح کړی دی نو کما حرم الله هغسې دا هم هغسې دي څنګه چې الله حرام کړي دي په قرآن کې یعنی څه چې په احادیثو کې نبی علیه الصلاة والسلام حرام کړي دي دغه شانتي دا د دې حکم هم هغسې دی څنګه چې الله په قرآن کې حرام کړي دي نو الا لا یحل لکم الحمار الاهلی وی واورئ ای خلکو ستاسو دپاره کورني خره حلال نه دي کورني خره کم چې په کورونو کې خلک ساتي هغه وایي ستاسو دپاره حلال نه دي ولا کل ذی ناب من السباع او هر هغه ځناور چې هغه ماتول کوي غاښونو والا ځناور وي وایي هغه ستاسو دپاره حلال نه دی یا په پنجو باندې ښکار کوي لکه باز او شاهین وغیره چیل چې ورته موږ وایو او یا چې دی په غاښونو باندې ښکار کوي لکه چیتا زمری یا سپی وغیره دا ستاسو دپاره حلال نه دي ولا لقطة معاهد او نه د هغه چا لقطه حلاله ده چې د چا سره معاهده شوي ده اګریمنټ شوی دی الا مګر دا ان یستغني عنها صاحبها چې هغه د چا نه ورکه شوي ده هغه د هغې نه مستغني وي پروا نه کوي او بله خبره دا چې ومن نزل بقوم څوک چې د چا خواته لاړ شي د یو قوم خواته لاړ شي اول ته سټی کوي آرام کوي نو فعلیهم په دغې خلکو لازم دي ان یقرو چې هغوی د دې ضیافت وکړي میلمستوب یې وکړي فان لم یقرو که هغوی میلمستوب ونه کړو فله د ده دپاره دا جایز دي د دې میلمه دپاره ان یعقبهم چې د هغوی نه واخلي په زور زبردستۍ سره بمثل قرا د خپل میلمستوب په مثل باندې او په قدر باندې